د پیښور خزانې تاڼې په حدود کې یو ماشومه د اغوا وروسته قتل کړې شوې ده. مقامي ذریعو تر مخه 400 روډ بخشي پل باندې مسلم آباد کلی ریاض ګړیږي نامعلومه کتنانو د ورځې 2 بجې یمنا نومې ماشومه اغوا کړې وه، د کومې چې د اغوا مقدمه هم درج کړې شوې. ول د ماشومې مړې د شپې په 12 بجې د کور مخې ته غوځار کړې شوې او ملزمان په تېښته کې کامیاب شوي دي. علاقې وروسته ملزمانو د زر تر زره ګرفتاري غوښتنه کړې او ویلي دي چې د داسې قسمه پیښو د مخنیوي وکړي شي. د مړې شوې ماشومې لاواحقینو د پولیس نه سختې کاروایي غوښتنه کړې ده. پیښور خزانې تاڼې په حدود کې یو ماشومه د اغوا وروسته قتل کړې شوې ده. مقامي ذریعو تر مخه 400 روډ بخشي پل باندې مسلم آباد کلی ریاض ګړیږي نامعلومه تنانو د ورځې 2 بجې یمنا نومې ماشومه اغوا کړې وه، د کومې چې اغوا مقدمه هم درج کړې شوې ولې ماشومې مړې د شپې 12 بجې د کور مخې ته غوځار کړې شوې او ملزمان په تېښته کې کامیاب شوي.